You may have caught yesterday's Artemis 2 launch, which actually happened right over there. تاسو خای پرون د ارتمېس 2 توغونه لیدلې وي چې همدلته نږدې تر سره شوه. یواځې د لنډې یادونې لپاره پرون ناسا زموږ څلور ستور مزلې د سپوږمۍ ماموریت ته واستول چې دا له 50 کلونو وروسته لومړی ځل دی. دا نږدې 10 ورځنی ماموریت به د سپوږمۍ څنګ ته تېرېدنه ولري چې موږ به راتلونکو کې پر سپوږمۍ باندې د ناستو لپاره چمتو کوي. خو خبره دا ده چې توغونه یوازې پیل دی. زه به تاسو ته ووایم چې وروسته څه پیښیږي. فضانوردان شاخوا یوه ورځ کېږي چې په فضا کې دي او لا یې مهم پړاوونه ترلاسه کړي دي لکه د اوریون فضایي بیړۍ لاسي چلول. اوس نن هغه ورځ ده چې عملاً به بل مهم پړاو ترسره کړي چې د ټرانس لونر انجکشن په نوم یادیږي. دا هغه مانور دی چې فضانوردان د سپوږمۍ په لور په مسیر کې داخلوي. له هغه وروسته به شاوخوا 4 ورځې وخت ونیسي څو هغوی سپوږمۍ ته ورسیږي او هغوی به ډیر بوخت وي چې خپله بیړۍ وپیژني، معلومات راټول کړي او د ماموریت له کنټرول سره اړیکه وساتي. د سپوږمۍ د څنګ تېرېدنې پر مهال ستور مزلي به د سپوږمۍ له سطحې څخه 100,000 مایلو په واټن کې تیر شي او د هغوی عملی مشاهدې به د راتلونکو ارتمېس ماموریتونو لپاره معلومات برابر کړي او موږ ته به د سپوږمۍ د اصل په اړه نور څه را زده کړي. بیا به عملاً هغه څه وکاروي چې فری ریټرن تراجکتور بلل کېږي، یعنی د سپوږمۍ جاذبه به وکاروي څو بیرته ځمکې ته راستانه شي. له یوې ونې لږ زیات وخت وروسته هغوی به په آرام سمندر کې ښکته شي. هلته به د ناسا او سمندري ځواکونو ټیمونه هغوی ته ښه راغلاست ووایي. د ارتمېس 2 ماموریت د تازه معلوماتو لپاره سرچینه تعقیب کړئ او له موږ سره ملګري پاتې شئ. Stay updated on the Artemis 2 mission. Make sure to follow us